کله چې عیسی ورسېده نو خبر شو چې 4 ورځې مخکې لازر دفن شوی دی. بیت انیا د یروشلم نه 2 میله لرې وه او ډېر یهودیان مرتا او مریم ته د هغې د رور غمرازۍ له راغلي وو. کله چې مرتا د عیسی د راتلو نه خبر شوه نو هغه سره ملاوېدو له ورغله، خو مریم په کور کې پاتې شوه. مرتا عیسی ته وویل مالکه که ته دلته وې نو زما رور به مړ شوی نو، خو زه اوس هم پوهېږم چې که ته د خدای پاک نه هر څه وغواړې نو خدای پاک به یې درکړي. عیسی هغې ته وفرمایل چې ستا رور به بیا راژوندی شي. مرتا هغه ته وویل خو ما ته پته ده چې د قیامت په ورځ به هغه بیا راژوندی شي. عیسی هغې ته وفرمایل زه قیامت او ژوندون یم، څوک چې په ما ایمان ساتي که هغه مړم شي نو هغه به ژوندی وي، او څوک چې ژوندی دی او په ما ایمان لري هغه به هیڅ کله مړ نشي. آیا ستا په دې یقین دی؟ هغې هغه ته وویل او مالکه زما په دې ایمان دی چې ته مسیح یې، د خدای پاک زوی، څوک چې دنیا ته راتلونکی دی. کله چې هغې دا وویل نو هغه واپس لاړه او خپله خور مریم یې راوبلله او په پټه ورته وویل استاد دلته دی او هغه تا غواړي. کله چې مریم دا واورېدل نو سمدستي پاڅېده او عیسی له ورغله، خو عیسی لا کلي ته نو را رسېدلی او لا په هغه ځای کې و چېرته چې مرتا هغه سره میلاو شوه. کم یهودیان چې د مریم سره غمرازۍ دپاره کور کې وو نو چې هغې ولیدل چې هغه زر پاڅېده او بهر لاړه نو هغې ورپسې روان شول، ځکه چې هغې دا ګڼل چې قبر له روانه ده چې پې وجاړي. کله چې مریم هغه ځای له ورغله چېرته چې عیسی و نو د هغه په لیدو سره په خپو ورته پرېوتله او هغه ته وویل ای مالکه که چېرې ته دلته وې نو زما رور به مړ شوی نه و. کله چې عیسی مریم او ورسره یهودیان په جړا ولیدل نو هغه یو سوړ اسویلی وکړ او ډېر زهیر شو. هغه تپوس وکړ چې هغه تاسو کوم ځای دفن کړی دی؟ هغې جواب ورکړ مالکه راشه او ویې ګوره. عیسی په جړا شو. یهودیانو وویل چې وګوره د ده هغه سره څومره مینه وه، خو ځینو وویل چې ولې دې سړي چا چې د هغه ړوند سترګې بنا کړې وې دا نشو کولی چې لازر یې د مرګ نه بچ کړی وې. عیسی بیا سوړ اسویلی وکړ او قبر له راغی. دا یو غار و چې مخې ته یې ګټه ایښودلې شوې وه. عیسی وفرمایل دا ګټه لرې کوي. مرتا د مړ سړي خور هغه ته وویل مالکه اوس خو به یې بوی کړی وي ځکه چې د ده د مرګ خو 4 ورځې شوي دي. عیسی هغې ته وفرمایل ولې ما تاسو ته دا نه وویلې څه چې که چېرې تاسو ایمان لرئ نو تاسو به د خدای پاک لویي ووینئ. نو هغې ګټه لرې کړله. بیا عیسی پورته وکتل او وی فرمایل پلاره زه ستا شکر کوم چې تا زما دعا واورېده. ما ته پته ده چې ته همیشه زما اورې، خو ما د دې حاضرو خلکو دپاره سوال وکړو نو چې د دوی دا باور وشي چې زه تا رالیږلی یم. بیا کله چې هغه دا وفرمایل نو هغه په اوچت اواز چغه کړه لازره بهر راوځه. نو مړ سړی بهر راووته. د هغه لاس او خپې د کتان په کفن کې تړلی شوي وو او مخې په ټوکي کې انغښته شوی و. عیسی هغې ته وفرمایل د ده نه کفن لرې کړئ او پرېږدئ چې ځي. ډېر خلک چې د مریم سره قبر له راغلي وو هغوی چې هغه څه ولیدل کم چې عیسی وکړل نو په هغې ایمان راوړه. خو په هغې کې ځینې فریسیانو له ورغلل او هغه څه ورته وویل څه چې عیسی کړي وو. نو مشرانو امامانو او فریسیانو یوه جرګه راوبلله او ویې ویل چې موږ ته څه کول پکار دي
ځکه چې دا سړی خو ډېرې معجزې ښکاره کوي. که موږ دې دغه شان آزاد پرېږدو نو ټول خلک به په دې ایمان راوړي او بیا به رومیان راشي او زموږ ټول قوم او د خدای کور به تباه کړي. خو په دې کې یو تن چې نوم یې کایفس و، څوک چې په دغه کال د ټولو نه مشر امام و، هغې ته وویل تاسو په هېڅ نه پوهېږئ. تاسو په دې نه پوهېږئ چې ستاسو دپاره دا غوره ده چې د قوم دپاره د یو سړی مړ کړی شي، نه چې ټول قوم تباه او برباد شي. هغه دا د خپله ځانه ونه ویل، بلکې د هغه کال د مشر امام په حیثیت دا پیشګویي وکړله چې عیسی به د قوم دپاره قربان شي، او نه صرف د قوم دپاره بلکې د دې دپاره چې په ټوله دنیا کې د خدای پاک خواره واره بچي را یوځای کي. نو ده هم هغه ورځې نه پس هغې د هغه د مرګ منصوبه جوړه کړه. نو په دې وجه عیسی نور د یهودیانو په منځ کې آزاد نه ګرځېده، بلکې د هغه ځای نه یو کلي ته لاړو چې نوم یې افرایم و، چې د صحرا سره نږدې ملک کې و، او هغه هلته د خپلو مریدانو سره پاتې شو. اوس د یهودیانو د پسه اختر رانږدې و او ډېر خلک د کلي نه یروشلم ته د فسه د اختر نه مخکې لاړل چې خپل ځانونه مقدس کړي. هغې عیسی لټولو او کله چې هغې د خدای په کور کې ودرېدل نو د یو بل نه تپوس کولو څه مو خیال دی ولې هغه به اختر له رانشي څه. په دې وخت کې مشرانو امامانو او فریسیانو دا حکم ورکړی چې چا د عیسی پته ولګوله چې چېرته دی نو دې په خبر کړي چې هغه ګرفتار کړي